السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم دوه تازه او ډیرو مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان وايي کابل کې د ځانګړي قطعي عملیاتو کې د داعش مرکز له منځه لاړ. د طالبانو حکومت یو بیان وايي د کابل په 18مه حوزه کې د داعش ډلې پر خلاف د طالبانو ځانګړي قطعي عملیات وکړل. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال هم دی نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په دغه عملیاتو کې د داعش ډلې مرکز په بشپړ ډول له منځه لاړ او پکې میشت د داعش ډلې غړي ووژل شول. عیني شاهدانو ویلي تېره شپه د کابل په خیرخانه کې تر یوې چاودنې وروسته د ډز غږونه اورېدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دغه چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. طالبان د عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستي ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 3 ټپیان دي. طالبانو د 3 مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. خو د جرمني خبري اژانس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 12 زیات ټپیان دي. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړۍ د جومات مخې ته په چاودنه کې دخیلې بللې خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. او بل خوا په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه د خوراکي توکو د اتحادیې اندېښنه. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي اندېښمنه ده. د دغه ټولنې مشر فضل الرحمن نن دوشنبه د تلې 12مه ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشتوالي له امله د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې دي. د هغه په خبره که سوداګر د وارداتو پیسې ونه لري څنګه کولی شي هیواد ته لومړني توکي وارد کړي. نو له همدې امله دغه ډول مواد په بازارونو کې کم او په لوړه بیه دي. د دغه اتحادیې د معلوماتو له مخکې د یوې بورۍ وړو بیه 1300 افغانۍ وه خو اوس مهال دا بیه 2200 افغانیو ته رسېدلې ده. او همدارنګه د یوې 2 منۍ بوشکې غوړیو بیه مخکې 1300 وه چې اوس 2350 ته لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکو هم د خوراکي توکو د بیې له لوړوالي شکایت کړی. د کابل ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو کار او د لومړنیو توکو د نشتوالي له امله اندېښمن دی. د طالبانو له لوري پر افغانستان د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته نړیوال بانک د افغانستان بانک ټولې پیسې کنګل کړي چې له دې امله د هیواد بانکونه له ستونزو سره مخ شوي دي. د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره تر وروستۍ اورېدلي وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.